نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو څوک راغی وای دلته یو دو سیاسری دي په هغوی باندې روجا سخته شوې ده حتی چې مرګ ته نږدې شوي دي. نبی علیہ السلام بارک فرمایل چې دا دواړه ښځې ما ته راوغواړئ. ښځې راغلې، نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل یوه پیاله ورته ورکړه چې په دې کې کانګې وکئ. نو قدرتی د دوی د کانګو سره غوښې توی شول. د ښځو نبی علیہ السلام مبارک ته ویلي چې من خو غوښه نه وه خوړلې. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل تاسو د یو مسلمان ورور یا د خور غیبت کړی دی او الله فرمایي چې د مسلمان غیبت دا د مسلمان غوښه خوړل دي. په یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې تاسو روجه په حلال شي باندې نیولې وه او په حرام شي باندې چې غیبت دی تاسو روجه ماته کړه. البته په غیبت باندې روجه ماتیږي نه خو مکروه کیږي. نو معززو حاضرینو وخت مختصر دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د روجې احترام وکړو.